ځواني آیا دا ځواني په اسلام کې څومره اهمیت لري؟ راځئ چې نن دا مسله د خپلو ورونو سره هغه شریکه کړو، خاص کر هغه ورونه چې د ژوند په دې مرحله کې دي، د ژوند په دې پاټ کې هغې روان دي چې دې ته ځواني ویلی شي. اسلام دې ځوانانو ته څومره اهمیت ورکړی دی، او افسوس دا ده چې څومره زموږ مسلمانان ورونه او دغه ځوانان هغه په غفلت کې پراته دي، د دې اهم پاټ کې د عمر نه دی استفاده نه کوي. تاسو ته پته ده عزتمندو، ځوانان چې کوم دي عماد الامه، دا د امت ستنې دي، ستنې امت په دې ځوانانو باندې ولاړ دی. نو غواړم چې دا ټکي نن وپېژنو چې آیا موږ له څه کول پکار دي هر کله چې ځواني دا دومره اهمیت لري په اسلام کې. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزول قدم عبد، وی ای زما امته د هیڅ یو بنده قدم خفه دا به د یو ځای نه بل ځای ته وانخلي یوم القیامه په ورځ د قیامت کې، تر څو چې د هغې نه د څلورو یا د دریو شیانو تپوس نه وي شوی. یو په هغې کې هغه عن شبابه فيما ابلاه، تپوس به د موږ او تاسو نه کیږي چې دا ځواني موږ په څه کې هغه تېره کړې وه. دا ډېر مهم سوال دی عزتمندو، ځکه په قیامت کې قدم نشي جګولی تر څو چې د دې ځوانۍ تپوس زموږ او د تاسو نه هغه ونشي. ځواني دا دومره اهمیت لري او دومره دغه الله وله ورکړی دی، اهمیت دې الله جل جلاله ورکړی دی چې حتی ماشومان هم د دې تمنا کوي چې زه ځوان شم. ماشوم جاړي چې زه ځوان شم، بوډا چې کوم دی هغه بېرته تمنا کوي چې کاشکې زه ځوان شم. دغه مرحله چې ماشوم هم هغه ارمان کوي او بوډا هم ارمان کوي، نن سبا موږ او تاسو په دې کې هغه روان یو، نو باید د دې نه موږ استفاده وکړو. همدا ځواني ده چې دی په دې ځوانۍ کې د دین په ټولو شعبو کې هغې هر قسم کار کولی شي. همدا وجه ده په ځوانۍ کې عبادت دا څومره اهمیت لري. یو صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سبعة، وی کسان دي چې دا به په ورځ د قیامت کې یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، په داسې ورځ کې به دا د خپل د عرش سوري لاندې کې چې بل سوری به نه وي. یو په هغې کې څوک دی؟ وشاب نشأ فی عبادة الله، هغه ځوان چې دا ځواني د الله په عبادت کې تېره کړي. سبحان الله. ګوره عزتمندو، بوډا چې کوم دی هغه هم عبادت کوي، بوډا عبادت هم الله قبلوي، لیکن په ځوانۍ کې چې د عبادت وکړو دې په وجه باندې د عرش د سوري لاندې به هغه ته اوسیږي او ته بلته په دغه سخته ورځ کې. غرض زما دا د محترمو خاص کر ځوانانو چې دا ځوانان دا د امت ستنې دي، همدغه رنګې په ځوانۍ کې عبادت دا دغومره ثواب لري چې د عرش رحمان ذات د عرش د لاندې هلته په قیامت په ورځ باندې به وي. همدغه رنګې تپوس هم دنه کېږي په قیامت کې. نو باید چې موږ رابړې ووهو د دې ځوانۍ نه هغه استفاده وکړو، په غلطو مجلسونو کې هغه موږ دا تېره نه کړو، په ډېرو خوبونو باندې تېره نه کړو، همدغه رنګې په ناروا کې موږ تېره نه کړو. باید چې زموږ دا سترګې چې دې قوت کې دا ځوانې دي دا په غلط ځای کې استعمال نه کړو، بلکې په ښه ځای کې. غوږونه هم دغسې غلط ځای کې زموږ نه استعمال نه شي. زموږ لاسونه، زموږ ژبې، دا ټول د الله جل جلاله په عبادت کې هغه استعمال شي. دا کول پکار دي. دین مختلفې شعبې دي، په هر یو شعبو کې باید چې موږ هغه کوشش وکړو او ځان پکې استعمال کړو. همدا امت دا په دې ځوانانو باندې ولاړ دی او دا ستنې دي او دا فایه ده. نور صحابه هم نه راځي او نبی صلی الله علیه وسلم هم دوباره نه راځي، بل پیغمبر هم نه راځي. باید چې موږ او تاسو دې دین ته ملا وتړو او خپل ځان په دې کې استعمال کړو. نو باید پکار ده چې موږ صحیح عقیده وپېژنو، همدغه رنګې دین زده کړو په دې ځوانۍ کې او په دې کې ورسوو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د امت ټول شبابان ځوانان په دین اسلام کې هغه استعمال کړي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.